اوازې جنرال سمیع سادات د مولوي محمد یعقوب مجاهد په غوښتنه افغانستان ته راغلی او د پاکستان پر وړاندې جګړې ته چمتو دی. د قط نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که قط نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو ځینې غیر رسمي سرچینو کې داسې اوازې خپرې شوي دي چې د افغانستان پخوانی پوځي جنرال سمیع سادات د افغانستان د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په غوښتنه افغانستان ته راستون شوی. د خپره شویو معلوماتو له مخې ویل کېږي چې جنرال سمیع سادات یوې احتمالي امنیتي همکارۍ لپاره هېواد ته راغلی او ښایي د افغانستان د دفاعي ځواکونو له مشرانو لیدنې ترسره کړې وي. د ځینې سرچینو په وینا هغه چمتو دی چې د ملا یعقوب مجاهد د قومندانۍ لاندې د هېواد دفاع په چارو کې برخه واخلي. د دغه راپورونو له مخې د دې اوازو اصلي موضوع دا ده که د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ زیات شي نو ممکن د هېواد د دفاع لپاره یو شمېر پخواني افغان پوځي چارواکي هم بیرته فعال رول ولوبوي. خو تر دې دمه د دې خبرونو په اړه هیڅ رسمي تایید نشته، نه د سمیع سادات له لوري او نه هم د افغانستان د دفاع وزارت چې مشري مولوي محمد یعقوب مجاهد کوي په دې اړه کوم رسمي بیان خپور کړی دی. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي وایي چې دا ډول خبرونه تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې خپریږي او د هغوی د رښتینوالي معلومول وخت ته اړتیا لري. د هغوی په وینا تر هغه وخته چې رسمي سرچینې دا ډول راپورونه تایید نه کړي باید له احتیاط سره ورته وکتل شي. کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم حساس دی او د سیمې سیاسي بدلون کولی شي د هېواد پر امنیتي شرایطو اغیزه ولري. په پای کې ویل کېږي چې افغانان تل د خپل هېواد د دفاع او خپلواکۍ د ساتنې لپاره ولاړ پاتې شوي، خو د اوسني وضعیت په اړه وروستۍ پریکړې او معلومات به هغه وخت روښانه شي کله چې رسمي سرچینې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د قط نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.